روایت د حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی من احب لله چا چې یو چا سره محبت وساتلو خود الله پاک جل جلاله د پاره یو مسلمان دا د بل مسلمان سره محبت ساتي دا وای چې دا د الله پاک جل جلاله نیک بنده د زور سره زکه محبت ساتم دا یو نیک انسان دا زه د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره د سره محبت ساتم وابغض لله او چا د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره بغض کو چې دا یو بيدینه انسان دا زه د سره زکه بغض کوم چې دا د الله پاک جل جلاله نه منون کې بنده ده د الله پاک جل شانه نه فرمانه بنده ده زه ور سره زکه بغض کوم واعطى لله او چاته یو سړی ورکړه کوي د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره کوي او وای چې دا یو نیک انسان ده د الله پاک جل جلاله تابعدار بنده ده زه ول زکه ورکړه کومه ومنع لله او د یو انسان نه څوک منع کول کوي ورکړه وته نه کوي د دې وجې نه چې دا د الله پاک جل شانه نه فرمانه ده د دې وجې نه دا جماعت ته نه رځي دا مز نه کوي د دې وجې نه ته نه یو څیز منع کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی فقد استکمل الایمان په تحقیق سره دغه انسان خپل ایمان مکمل کو یو چا سره محبت ساتي د دې وجې نه ور سره محبت ساتي چې دا یو نیک انسان ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی اوږد حدیث مبارک تا چې دوه انسانان داسې دي چې هغه د الله پاک جل جلاله د پاره جمع کیږي او د الله پاک جل جلاله د وجه د په وجه باندې هغې نه جدا کیږي محبت وي د یو بل سره خو د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دغه انسان به د قیامت په ورځ الله پاک جل جلاله د عرش ته سوري لاندې ورته ځای ورکي چا سره محبت ساتي یاره دا یو نیک سړی ده یاره دا هر وخت لمونځ کې موجود وي یاره دا یو لوی عالم ده او نیک انسان ده یاره دا منځګزاره ده یاره دا تهجد گزاره ده او دا ګورېرونو کم سړی چې نیک شي که نه بخاری شریف کې روایت ده الله پاک جل جلاله هغه سره محبت کوي به او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک ته او فرمائی چې اے جبریل علیہ السلام زه د پلانی سره محبت کوم تو ور سره محبت وکا او جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک دنیا ته آواز وکي چې الله پاک جل جلاله د پلانی سره محبت کوي ټوله دنیا ور سره محبت شروع کی بعد خلق وی کنه مونږ چې لوی عالم الدین راولو قسم د سو کې پیژنې نه چې دا څوک ده او هر سړی ته نظارېږي دا ولې و شیخ الحدیث زینت المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم کو دی جمعه ته اوس تشریف راوړو زه به اول ولاړو مو تاسو به ورسره وایي څوک یې پیژني به نه چې دا څوک کم دی نه خو لیکن د الله پاک جل جلاله د رضا لپاره ورسره ټول محبت ساتو او دا ولې هغه د الله پاک جل جلاله سره محبت ساتي ځکه ورسره مونږ ساتو او پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی وابغض لله چا سره بغض کوي یره دا موز نه کوي ځکه مړه نه ملګي وسره پلانې ولی
یاره دا چرسی د پوډري د سره مینه لګي. د دې وجې نه نور د مسلمان نه ګورې کرکه به نه کوي، خو لیکن توای د دې عمل د وجې نه مې ورسره نه لګي، دا د الله پاک جل شانه نافرمانی کوي. او اعطى لله چاله ورکړه کوي، خلک خیراتونه کوي که نه، زکات ورکوي، خیرات ورکوي، نیو نیک سړي له ورکوه ښه، چرسي له ګوره زکات ورنکي او پې بې چرسونه څکي، بیا خو ته مجرم یې ورسره نه. یو نیک سړي له ورکړه وکړه چې هغه پې ځان له طعام والی، خوراک والی، او د هغې نه وینه جوړه شوه، د هغې نه ستا د غوښې بوټۍ جوړه شوه، د غوښې حصه جوړه شوه، او ته په عبادات کوې، نو دا چا چې درکړه کړي ده ده ته پکې پوره اجر ده. او ومنع لله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چا چې د الله پاک جل جلاله د پاره منع وکړه، تو وای دله زه نه ورکوم، ولې دا نافرمانه ده. دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تاسو کله طعام خوروئ نو په پرهیزګارانو خلکو یې خوروئ، په نیکانو خلکو یې خوروئ، پاکانو خلکو باندې خوروئ، ولې هغه به بیا عبادات کوي تا سره، پکې تا ته په هغې عباداتو کې پوره حصہ ملاویږي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چا چې د الله پاک جل جلاله د پاره منع وکړه فقد استکمل الایمان، د خپل ایمان مکمل کو، دا د کامل ایمان والا د ځکه دا کارونه وکړل. دا د ابو داود شریف حدیث مبارک تا، او امام ترمذی رحمه الله دا حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نه نقل کړی دا، خو مع تقدیم و تاخیر، اے مخکواله او رستواله په الفاظو کې کړی دا، خو اخیری کې فرمائی وفیه فقد استکمل ایمانه، په تحقیق سره د خپل ایمان کامل کو، چې چا د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره محبت ساتلو، د الله پاک جل جلاله د پاره چا سره بغض ساتلو، د الله پاک جل جلاله د رضا د پاره چا له ورکړه وکړه، د الله پاک جل شانه د رضا د پاره د چا نه منع وکړه. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی فقد استکمل ایمانه، دا خپل ایمان کامل کو. ما تعالی هم پکار دی چې خوراکونه کو کنه رونو په بل باندې خوراک کول ډېر بهترین کار ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې مدینی منورې ته تشریف راوړو نو دای اولو فرمایل یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلکو سلام خور کئی، بس سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بل روایت کې راځي کو څوک پیژنې او کو نه پیژنې سلام پیچوا. او دویم واطعموا الطعام، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل تاسو په خلکو خوراکونه کوئ، په خلکو باندې څه کوئ؟ خوراکونه کوئ. وصلوا الارحام، او خپلولانو سره خپلولی پالئ، خپلولانو سره خپلولی پالئ. وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې مونځ کوئ چې کله خلق ادوي، یعنی تهجد کوئ. رونودار چاته خو نه نصیب کیږي، قسم ده. یو بزرګو چانه تپوسو کو وی شب قدر څه ته وایي؟ شب قدر مونږ وایو که نه، لیلة القدر قدر چې ورته وایي، چې په هغې کې یوې شپې کې عبادت کول د زرو میاشتو نه بهترین عبادت ده.